راپورونه وایي چې د پکتیا ولایت د ډنډې پټان ولسوالۍ په اړوند سرحدي سیمو کې تېره شپه د پاکستاني ملیشو د نفوذ هڅه شنډه شوې. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبره تر ټولو د مخه تر تاسو درورسیږي. راپورونه وایي چې د پکتیا ولایت د ډنډې پټان ولسوالۍ په اړوند سرحدي سیمو کې تېره شپه د پاکستاني ملیشو د نفوذ هڅه شنډه شوې ده. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې یو شمېر پاکستاني ملیشو هڅه کوله چې د فرضي کرښې دې غاړې ته راواوړي، خو د افغان غازیانو له چټک او ناڅاپي غبرګون سره مخ شول. سرچینې زیاتوي چې د افغان ځواکونو له لوري پر دغه کسانو ناڅاپي ګزار ترسره شو چې په پایله کې لږ تر لږه 8 تنه پاکستاني ملیشې ووژل شول. د راپورونو له مخې د وژل شوي کسانو جسدونه تر اوسه هم د پیښې په سیمه کې پراته دي او د هغوی د لیږد لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی. د سیمې خلک وایي چې د نښتې وروسته په سیمه کې امنیتي تدابیر نور هم سخت شوي او افغان ځواکونه د سرحدي سیمو د ساتنې لپاره په بشپړ توګه چمتو دي. همداراز ویل کېږي چې د هر ډول احتمالي نفوذ یا سرحدي سرغړونې د مخنیوي لپاره د څارنې او ګزمې کچه لوړه شوې. بل لور ته د کندهار ولایت د خورابک ولسوالۍ اړوند سیمه کې هم د پاکستاني پوځیانو د تلفاتو راپورونه ورکړل شوي. د معلوماتو له مخې هغه پاکستاني پوځیان چې د وروستۍ نښتو پر مهال ووژل شول مړي نن د سپین بولدک له لارې د پاکستان لوري ته وسپارل شول. سرچینې وایي دغه مړي د سرحدي اصولو له مخې د مقابل لوري چارواکو ته تسلیم شول. تر اوسه د پاکستاني چارواکو له لوري د دې پیښې په اړه رسمي څرګندونې نه دي شوې. د یادونې وړ ده په دې وروستیو ورځو کې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې بېلابېلو سیمو کې تاوتریخوالی زیات شوی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.